الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرماي: وإن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. من با په یو مجلس کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کلمه سب کرته او شمار دلا چې دا به ول چې رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. یا الله ما ته مغفرت وکي، الله زما باندې زما توبه قبول کړي. الله ته توبه قبولون کې او ته چې د رحیم ذات. نو په مجلس په منځ کې باید انسان استغفار وغواړي. کله چې یو انسان سورلۍ ته خیږي باید سورلۍ ته د ختلو په وخت کې هم انسان د استغفار تذکره وکړي. امام ابو داود او امام ترمذی رحمه الله یو روایت نقل کړی دی چې شیخ البانی رحمه الله صحیح الجامع کې صحیح کړی. علی ابن ربیعه رحمه الله فرمایي: وزي وزلي د علي رضی الله تعالی عنہ خواته په داسې وخت کې راغلی وم چې هغې ته سورلۍ راوستلی شوه او هغه دې سورلۍ ته ورخته چې کله علي رضی الله تعالی عنہ په دې ځین کې خپله خپه کېښودله نو درې کرتې بسم الله ویله: بسم الله بسم الله بسم الله. کله چې د سورلۍ په شا باندې برابر شول الحمدلله. کله چې بیا په سورلۍ سور شو نو دا ویل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بیا یې ویل: الحمدلله الحمدلله الحمدلله. او بیا یې ویل: الله اکبر الله اکبر الله اکبر. او بیا فرمایل: سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یا الله تعالی را پاکی دا ما په خپل ځان باندې ظلم کړی دی، الله ما ته زما ګناه معاف کړه. ګناهونه نه معاف کوي مګر ته. بیا یې وخندل. چې کله یې وخندل ما ورته وویله چې امیر المؤمنین تا د څه شي د وجې نه وخندل؟ هغه ویل: ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی او چې داسې کردار یې وکړه کوم چې ما وکړ. او بیا یې وخندل. ما ورته ویل چې تا څه شي ته وخندل؟ هغه وفرمایل چې زما رب د هغه انسان نه تعجب کوي کوم انسان چې ووایي چې رب اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب غيرك. یا الله ما ته زما ګناهونه وبخې، زما ګناهونه ستا نه سوا بل څوک نه بخي. نو دې حدیث کې خو موږ ته یو د سورلۍ د ختلو ادب ذکر شي چې درې کرتې به بسم الله وایي. بیا چې کله سورلۍ ته وخیږي نو بیا به الحمدلله وایي. بیا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بدري كرت الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دري كرت الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أو بيبا داوي سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دویم دا دی چې سورلۍ ته د ختلو په وخت کې به انسان استغفار غواړي. او چې کله یو انسان د سورلۍ د ابتدا کې د سورلۍ ته د ختلو په وخت کې استغفار وایي او دا خبره ذکر کې چې سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب العالمین د ډېرې مینې د وجې نه داسې انسان ته خاندي.
داسې د مونځ په ابتدا کې موږ ته د الله نبي ویلي چې استغفار به وایې، لکه څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت دا و چې مانځه ته به ودرېده او مونځ به یې کوو، نو دا کلمات به ویل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. نو د هغې په اخره کې داسې دي انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. یا الله زه ستا بنده یم او ته مې رب یې، ما ګناهونه کړي دي، الله ما ته زما ګناهونه معاف کړي. داسې د رکوع او سجده کې د مغفرت دعا، ځکه عایشه زدنا فرمایي چې نبی اسلام په رکوع او سجده کې دا دعا ویل چې سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. یا الله ما ته زما ګناهونه معاف کړي. د دواړو سجدو تر مابین به ویل رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. د تشهد په آخره کې به ویل چې دا به اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني. د زړه باندې به بوج رالی، سل کرته به استغفار ویلا. لمر سپوږمۍ د توروالې په موقع د الله د نبي نه نقل دی، همدغه رنګ هر لحظه لحظه هر وخت کې د الله د نبي نه استغفار نقل دی. دا ډېر بهترین عبادت دی. رب العالمین دې موږ ته دې عبادت توفیق راکړي او دې سره زموږ د پروګرام وخت سرته رسي. د آینده پروګرام پورې ستاسو نه اجازه غواړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وسط الدعاء الخفي الصريح يا ساعة الفضاء الرحيم.